بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په خیر راغلی سی پلس پلس بل پروګرام دی راځو مونږه څه شی وایو find maximum number in array using function صحیح دا مونږ فنکشن یوز کوو چې مونږ سره ماکسیمم نمبر پیدا کړي خو دا په یو بل طریقې سره کوو مونږ مخکې طریقې سره پروګرام کړی و چې هغه مونږ سره چې یو انټیجر ماکسیمم فنکشن مو جوړ کړی و صحیح دا او په دې ماکسیمم فنکشن کې مونږ څه کړو ارې مو ورته پاس کړی و چې مطلب ماکسیمم نمبر پکې مونږ ته پیدا کی خو د څه په تر سره د فنکشن په تر سره کې خیال مو صحیح دا دې کوم مونږ څه کوو دې کوم مونږ راغلو مونږ ویل چې مونږ څه کوو 0 انډیکس باندې فرست انډیکس باندې 2 انډیکس باندې مونږ 10 په 0 او فرست باندې 20 او سیکنډ باندې 30 یوز سٹور کړه صحیح دا فار لوپ مو واخسته او 0 نه سٹارټ ک په 2 سره به ختميږي 3 پر به د لوپ چلیږي 3 پر به ویلیوګان اخلي په 0 انډیکس باندې بیا په فرست انډیکس باندې او بیا په سیکنډ انډیکس باندې 30 موږ سٹور کړو دین ورسته موږ چې کوم ماکسیمم ویلیو از ایکوال ټو ماکس ارې مورته پاس کړه سي د فنکشن ته ماکسیمم ویلیو میسج به پرنٹ شي از ایکوال ټو ماکسیمم ارې وسول د موږ سره پرنٹ شو لبرغه چې کله چې کال شول د ماکسیمم ګور نیم او پیرامیټر مو ته پاس ک ارې موږ پیرامیټر څنګه پاس کوو موږ دغه کم سبسکرپټ شې دی یا دغه ارې د کم قوسونه چې دی موږ چې څومره اندازه ورکو هغه ته نه پاس کوو ورته موږ ولې ځکه چې دا صرف ارې هغه میموري ادرس ورته پاس کوو موږ خپل ارې نه پاس کوو صحیح دا چې مطلب دلته باید څه شي د میموري ادرس باید دی بل ارې ته اساین شي اوس دی ارې ته برشي چې کې دلته موږ سره درې ویلیو موږ سره دی ارې 0 فرست او سیکنډ انډیکس باندې برشي ګوره 0 انډیکس فرست انډیکس او سیکنډ انډیکس باندې دلته موږ سره اف ایلس مو یوز کړو صحیح دا اف ایلس او اف ایلس صحیح دا د اف کې برشي چې 0 انډیکس والا ویلیو د اول انډیکس والا نه زیات وي همدارنګه end اپریټر مو یوز کړو ته end اپریټر وایي چې دوه پر end اپریټر وایي صحیح دا 0 انډیکس والا د دویم نه هم زیات وي نو مطلب چې اول نه دویم نه دوه نه زیات وي نو مطلب معلومه خبره چې ریټرن کوم سره چې 0 انډیکس والا او ریټرن موږ سره چې انټیجر او ریټرن باندې هم موږ خبرې کړې وي او بیا موږ چې کوو چې 1 بیا دویمه کې موږ چې کوو 1 بر ګریټر ورک چې 1 0 1 نه دی نو بیا چې ختما 2 والا ګریټر ده نو موږ ایلس کې 2 والا لیکلای و چې ریټرن کوي موږ سره او دا ریټرن ویلیو بیا د فنکشن کې پرته و ماکسیمم کې بیا موږ د ځنه سی اوټ کوله ماکسیمم ویلیو از ایکوال ټو ماکس هغه کوم ویلیو چې پرته و پکې هغه موږ سره پرنٹ کېدله نو دا مخکینی پروګرام په دې ویډیو کې موږ چې کو پروګرام چینج کوو پروګرام طریقه ډیف سی پلس پلس تر ازم د چې کوم پروګرام برابر د صرف مین فنکشن اخلم مین فنکشن کې چې د ولي کې اولی کوم انټیجر مین دې د نم باډي ورته جوړ کړه دلته لاندې راځم لاندې چې کوم اوس دلته موږ سره چې دا فنکشن موږ سره کمپلیټ دا کنه د مین چې موږ کوم کار کوو نه انکمپلیټ دا ول انکمپلیټ ځکه چې دا موږ سره یو ریټرن ټایپ لري ریټرن ټایپ د پاره موږ چې کوو ریټرن سټیټمنټ لیکو ریټرن نه د سی سټیټمنټ لیکو د ریټرن سټیټمنټ د ریټرن سټیټمنټ کې چې کوم 0 لیکم لکه چې موږ مخکې هم د فنکشن باندې کار کړی و اوس دغه چې ریټرن ټایپ موږ سره 0 چې 0 اسم ریټرن کوي د فنکشن د پرته ریټرن شه چې دا راشه او دغه زه ورته هم چې فنکشن جوړوم فنکشن د څه جوړوم فنکشن ګوره دې ځای کې ورته ډیکلیریشن خو ډیکلیریشن نه کوم اندې ځای کې ډایرکټ جوړوم خو کچیر تاسو بهتر بولئ نو بیا ډیکلیریشن هم دې ځای کې کوم ډیکلیریشن ورته څه کوم چې څه شي کې ماکسیمم فنکشن موږ ته جوړه کیسه دا نو ماکسیمم فنکشن جوړولو لپاره د موږ چې اخلو وایټ مطلب نل موږ سره ریټرن کوم موږ سره ډایرکټ پرنٹ کا نو دې لپاره وایټ مطلب هیڅ هم نه مطلب موږ سره د کومي جمله چې کا فنکشن کوم چې کالینګ بیل دا کومه هغه کې موږ سره ریټرن نه کوي وایټ لیکم وایټ کې ضرورت لیکم چې ماکسیمم ویلیو کپوره نمبر کې د فنکشن په فنکشن کې تاسو کوشش کوئ چې کم ان مطلب د سی شارټ کټ نمبر کې ماکس ویلیو د سی جوړ کې نو خبر شي او دې کې څه کوم ضرورت هم چې اس ارګومنټس نه اخلم ارګومنټس د شي اخلم ارګومنټس د ارې اخلم چې د انټیجر یا همدارنګه فلوټ ارې هم اخیستل شي تاسو له ضرورت هم چې کوم انټیجر ارې اخلم انټیجر ارې کې څه کومه انټیجر ارې نیم ورکوم یا نمبرز نمبرز او دلته چې کوم ارې جوړوم ولته موږ سره ارې جوړ شو خو دلته موږ سره ګوره لین نه خيو سي دا لین په کوم ځای کې هو د فنکشن ډیفینیشن کې هو اوس د فنکشن ډیفینیشن کې ورته لیکم چې وایټ ماکس ویلیو فنکشن نیم دا او دې کې موږ سره چې پرو دا ارې پرته ده صحیح ده د نم په نوم او نم په نوم ارې کې چې خلم ضرورت هم چې لاس نمبر باید موږ نه واخلي صحیح ده
لاس نمبر باید موږ نه واخلي. اوس دې ډیفینیشن څنګه جوړوم؟ دې ډیفینیشن مطلب که چیرې موږ سره 10 ویډیوګانې راغلي اوس دې کې موږ سره ماکسیمم پیدا کړه. ماکسیمم اوس څنګه پیدا کوو؟ دې دپاره زه ګوره کنسپټ داسې ده چې زه دلته یو دوه نور ویریبل جوړوم، انټیجر ماکسیمم او آی. خو زه چې کوم آی لوپ ویډیو څه شی کوم په ما لوپ کې منشن کوم او ماکسیمم ته چې سټور کوم، زه ماکسیمم ته سټور کوم څه شی ماکسیمم کې ماکسیمم البته دلته چې کوم لیکم چې ماکسیمم وی یا ویډیو همدارنګه فنکشن نیم نه ورکوم، سیده ام ویډیو ورکوم دلته ماکسیمم ویډیو کې زه ورکوم چې ماکسیمم ویډیو فرض کړه ما سره نم اف 0 انډکس کې چې ویډیو ده، مطلب دغه 0 انډکس والا ویډیو چې کوم ده هغه موږ سره ماکسیمم ده تر ټولو غټه ویډیو ده. اوس دې کې به څه کې دې کې به څه کوم، زه یو فار لوپ اخلم، فار لوپ یا همدارنګه وایل لوپ هم اخیستلی شي تاسو، ډو وایل لوپ هم تاسو اخیستلی شي. چې کوم یو تاسو اخلئ، زه ډو وایل لوپ اخلم چې تاسو به باندې پوه شئ په لوپس کنسپټ باندې هم د فنکشن سره سره تاسو په لوپس کنسپټ باندې هم پوه شئ. اوس ډو که موږ سره ډو کې څه شی کا ډو کې موږ سره داسې کا چې که چیرې اف m value is less than num of what. اوس دلته هغه د لوپ کم ویریبل چې دا هغه به ورته منشن کوي، خو د لوپ ویریبل منشن کولو لپاره څه کوم، زه راځم دغه ډو څه کوم وایل لوپ ته چینج کوم. صحیح ده، ډو وایل لوپ هم تاسو استعمالولی شئ. البته دلته به څه کوئ تاسو، راځم انداز څه کوم واپس ډو کوم چې تاسو هغه رانشي زړه کې، زه څه کوم دا ډو کوم، خو دلته انټیجر داسې به واخلم چې انټیجر I is equal to 0. دا لوپ به څه کې د 0 نه به سټارټ کېږي. صحیح ده، num of I داسې شو. اوس دې څه که د دې باډي واخله او m ویلیو اوس چینج که. m ویلیو کې موږ سره څه واچوه، m ویلیو کې موږ سره num of څه واچوه، num of I واچوه او دلته چې که د ډو وایل لوپ باډي اوس ختمه وایل what while I is less than or equal to 9 یا داسې ولیکه، داسې هم لیکلی شي او داسې هم لیکلی شي چې while I is less than 10. دا څنګه ولیکو؟ اوس ګوره دې کنسپټ باندې به موږ خبرې کوو، خو دې نه مخکې څه کوم، دغه فنکشن کال کوم. خو فنکشن کالینګ دپاره چې دلته موږ باید ارې انیشیالایز ارې واخلو انیشیالایز کړو، انټیجر ارې nums مطلب د ارې کې چې دي نمبر موږ سره سټور دي او څو نمبر موږ سره سټور دي، 10 نمبر موږ سره سټور کیږي باید. او دغه څه کوم زور تایم چې وایل لوپ واخلا، ګوره فار لوپ دې کې نه اخلم. سي دا ګوره مخکې مې فار لوپ یوز کړو، بیا هم دې کې ډو وایل لوپ یوز کړو، دې کې وایل لوپ یوز کوم. وایل څه شي، وایل خو دلته به انټیجر لوپ is equal to 0. ګوره څومره ښه لوپ while loop is less than or equal to 10 لیکم 9 لیکم. ګوره ما دلته چې اخیستی while loop is less than 10 او دلته مې چې اخیستی while loop is less than or equal to 10. ګوره کنسپټ باندې تاسو ځان پوهوئ. صحیح ده، ګوره مهم کنسپټ په دې باندې کلیر کېږي ستاسو. او دې نه وروسته چې که سی آوټ که زه ورته یم چې enter value an element I loop inline cn کې ورته څه واخله، یا زه د inline نه اخلم loop cn کې موږ ته واخله چې array numbers کې چې کوم سره array num of loop او بیا څه کا calling د فنکشن ته راځم. اوس calling کې اوس څه شي کېږي موږ سره، ګوره array of num ته به راشي موږ سره 10 ویډیوګانې سټور کېږي 10 - 1 9 پورې. نو ځکه زه ورته یم چې لوپ 0 نه سټارټ کړه، 0 نه n - 1 څو ده 9 ده که نه، نو مطلب مساوي د 9 سره. ګوره د 9 پورې به ځي، دا ایټریشن به مطلب دغه لوپ به 9 پیره چلیږي. 9 پیره به موږ ته وایي چې انټر ویډیو ان الیمنٹ 0 کې به اول شي لوپ، بیا به چې شي انکریمنٹ به شي، دلته به چې کېږي انکریمنٹ کېږي، دلته لوپ پلس به شي دلته. صحیح ده، بیا به راشي موږ سره چې کېږي
د لوپ کې به موږ سره 0 کې به سټور شي، بیا به یو شي د ویډیو، بیا به راشي کنډیشن وایي چې یو د 9 نه ورکوټی ده، هو تر څو پورې؟ تر 9 پورې. نو 9 ویډیوګانې موږ سره ظاهره چې سټوري شي. صحیح ده. کله چې موږ سره دا فنکشن کال کوو، فنکشن څنګه کال کوو؟ فنکشن دلته داسې کال کوو چې فنکشن نیم چې د ماکس ده، ماکس ویلیو، ماکس دا چې واسطه کوو کنه ورته، دا نوم واسطه شو. اوس نوم کې چې کوم پارامټرز چې کوم موږ سره دي هغه ورته اچوم. پارامټرز موږ سره ارې نم صرف اچوم، ولې ځکه چې موږ هغه دا سبسکرپټ چې دي، دا کومې قوسونه چې دي، دا قوسونه به کې نه اچوو، دا کوم ارې والا چې دي زمونږ سیکنډ ارې نه انیشلایز کوو، صرف هغه میموري ادرس ورته پاس کوو د دې ارې د بل ارې ته. اوس موږ سره 10 ویډیوګانې را روانې شوې. موږ سره وایي چې انټیجر ماکسیمم په نوم ویریبل جوړ شي، ماکسیمم او ام ویډیو، سوري دلته ولیکم چې ام ویډیو. ګوره ام ویډیو کې موږ سره چې د نم اف 0 سټور ده، 0 نمبر چې کوم دا هغه موږ سره تر ټولو غټ نمبر زویم. انټیجر i is equal to 0 دا لوپ لپاره ډوګه موږ سره دا لوپ یو پر وچلوه. کچېرې m video is less than num of I، مطلب num of I چې 0 ده کنه دلته، مطلب کچېرې m video is less than num of I و 0 و، نو m video کې موږ سره ماکسیمم ویډیو کې چینج کا num of I موږ سره greater وي کنه، ځکه چې دا د m video نه مطلب greater شي، 0 انډیکس والا نه greater شي، مطلب 1 انډیکس والا چې کوم یو ده. نو while I is less than or equal to 10، while I is less than 10 خاطی کې موږ سره ګوره دلته موږ سره چې کو دلته یو سی اوټ لیکو، او سی اوټ کې ورته لیکو چې maximum value is equal to m value، maximum value او end line. ښه دې ګوره دې پسې تاسو فال لوپ هم اخیستلی شئ. صحیح ده. تاسو چې کوم لوپ یوز کوئ، تاسو په ډو وایل لوپ باندې هم پوه شئ، په وایل لوپ باندې هم پوه شئ. په دې ویډیو کې ګوره تاسو کچېرې پام وي ما فال لوپ یوز نه کوئ، سره زه ګوره ډایرکټ فال لوپ اخلم، او دا چې کوم مطلب دا پروګرام ډېر لینتي کېږي، مطلب زیاتېږي نو ستاسو دپاره، نو دې کې چې ته واخله فال لوپ اخله، او فال لوپ انټیجر i is equal to 0، i is less than 10، i plus plus هم کوم ډو وایل لوپ کې چې ولته موږ i پلس پلس پرېښی اوسې د هغه i پلس پلس به تاسو لیکئ او دا به دې ځای نه ختم کړي. صحیح د ګوره فال لوپ ګوره څومره اسانه شي. فال لوپ کې i 0 مطلب m value of 0 is greater than دا بیا چې کې ماکسیمم ویډیو به راشي موږ سره دا بلته څه شی شي، دا بلته دلته پرنټ کړي او دلته به راشي چې کې دا صرف د فنکشن وسته کال کا کال کې به څه شي ډایرکټ خپل هغه ویډیو دې ځای نه پرنټ کړي. صحیح ده. سره هم دا چې کوم دا کال کوم. ښه see out expected declaration before this token. ښه کوم ځای کې غلطي ده موږ سره؟ له مسله ګوره دې کې د موږ سره دا کوم فال لوپ چې دا ګوره فال لوپ باډي ما نه ده اخیستې. صحیح ده. د یو بریکټ ختم شوی ده. صحیح ده. دا به ختم کړم. مخکې هغه کوم ډو وایل لوپ چې و هغه مې ټول ختم کړه، دا بریکټ هم ورسره منځته تللی و. اوس دا بریکټ جوړ شه. صحیح ده. فال لوپ کې بیا دا اف باډي شوه، نو دا د چې دا د فال لوپ باډي ده. صحیح ده. او دې نه وروسته موږ سره چې دا د فنکشن باډي ده، کومه دې ځای نه چې دې ځای پورې دا تاسو ګورئ. ښه دا اوس راځم دا چې کوم دا کمپایل او رن کوم. ګوره موږ سره چې وایي اول انډیکس باندې 10 سټور کړم، 20 سټور کړم، 30 سټور کړم، 40 50 60 70 80 90 او دې بل کې چې کوم 1000 پر ورکوم یا 10000 پر ورکوم. ګوره ماکسیمم ویډیو از ایکوال ټو 10000 مطلب 10000 ټول نه زیاته ده. بیا راځم چې کوم دا ویډیو ورته چینج کوم، ورته ورکوم چې 50 شل 10 دا یو دا موږ سره کومه ویډیو زیاته ده تر ټولو؟ دا ګوره دا ویډیو موږ سره زیاته 5,234 ویډیو تر ټولو زیاته ده په دې کې موږ سره. نو دا زموږ د نن ورځې پروګرام. ان شاء الله بل پروګرام کې به په څه باندې کار کوو، بل پروګرام کې به سیکنډ پروګرام کار کوو، find a number in its location in array using function. موږ باید چې کوو find number location دا فنکشن به جوړو او په دې باندې به کار کوو ان شاء الله. والسلام.